پلار د بیماری نه تنگ شي د الله تعالی بنده اوس خو موقع په لاس ته راغله د پلار خدمت وکړه اوس خو الله مقدر کړه د پلار نه دعا واله چې د پلار خدمت وکړي که نه بیمار دی ستړی دی راغی او لاسونه خپې وله کېکاږې کښې منډې او بیا ورته ابوجي لږه دوه خو راته وکړه ابوجي لږه قسم په الله کو په دې دعا دې ځان رنګ کو که نه قسم دی کو د دې دعا خوند دې وکتو چې د پلار په لاسونو باندې خپو باندې په سر باندې د مور په لاسونو په خپو باندې په سر باندې زور وکړي او دې نه بعد ورته پلار لږه دوه خو راته وکړه دا بچی دې مشکلات لري دا بچی دې مصیبتونه لري دا بچی دې قرضدار دی دا بچی دې پریشان دی پیرانو باندې مه ګرځه تعویذګرو باندې مه ګرځه تاله الله په کور کې پیران درکړي دي تاله الله په کور کې بزرګان درکړي دي تاله الله په کور کې دعا والا درکړي دي ورته وایه پلاره لږ لاسونه خو راته لپکه ورته وایه مورې لږ لاسونه خو راته لپکه لږه دعا دې بچي ته وکړه والله چې د پلار په دعا رنګ شوې والله چې پلار درته دعا کوله قسم دی کو د دنیا یو طاقت ته شاته کی قسم دی کو د دنیا یو طاقت ته مقابله وکړي دا خاورې به راخلي او دا خاورې به دې په لاس کې زر کېږي او چې د پلار په خیرو باندې شوې او د مور په خیرو باندې شوې لاس کې به زر راخلي او د هغې نه به خاورې جوړېږي وی به دا څنګه چل دی یاره زه دومره منډې تړلې وم او بیا هم کار نه سمېږي در اصل د مور او پلار خیرو والی د دې غم